د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد پکتیا ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له ډیورنډ کرښې لیدنه کړې ده. د طالبانو منسولی قلو اردو نن پنجشنبه د چنګاښ په 13مه نیټه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دفاع وزیر د پکتیا ولایت په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې له پوستو څخه لیدنه کړې ده. ملا محمد یعقوب ویلي چې د دوی حکومت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، خو له ګاونډیو هیوادونو یې غوښتي چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. د ملا یعقوب په وینا افغانستان د بل چا پر خاوره تیری نه کوي، خو چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر خاوره تیری وکړي. افغانستان کې هیڅ حکومت د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نړیوالې پولې په توګه نه ده پیژندلې، خو تر اوسه چا له پاکستان څخه د دې پولې هخوا د څه غوښتنه هم نه ده کړې. پاکستان د 2018 کال په لومړیو کې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګول پیل کړل، او که څه هم افغان حکومت د پاکستان له دې کار سره مخالفت وښود، خو په عمل کې د دغه تار د کش کولو مخه ونه نیوله. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو په واکمنېدو سره د ډیورنډ پر پوله د اغزن تار 90% کار بشپړ شوی، خو اوس د طالبانو حکومت هڅه کوي چې پر دغه پوله د پاکستان لخوا د دیوال جوړولو مخه ونیسي. په تیرو څو میاشتو کې د پاکستاني پوله ساتو او طالبانو ترمنځ کړکېچ د جګړې مرحلې ته تر دې مرحلې رسېدلی چې د طالبانو د حکومت لوړپوړي چارواکي قاری فصیح الدین سرحدي سیمو ته سفرونه کړي او له هغو سرحدي پوستو یې بیا لیدنه کړې چې د طالبانو په واک کې دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.